ښاغلي لیوال د منډیګک غونډې د پوړو جوړ شوو ودانیو په اړه وویل چې د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو عواملو له امله د منډیګک غونډې یو پوړ ودانۍ ورانې شوي او په بله دوره کې بیا د همغه خرابو پر سر بل پوړ ودانۍ جوړې شوي او انسانانو پکې ژوند غوره کړی دی. دلته درې خبرې دي. یو دا چې هغه هلته چې پوړ د زمانې په اوږدو کې انسانانو نوي ودانۍ رامنځته کړې وي، هلته معمولا درې پیښې کېدلی شي چې د یو نوي پوړ یا د نوي دورې د رامنځته کېدو لامل شي. طبیعي ستونزې لکه زلزلې، سیلاوونه، طوفانونه او نور طبیعي آفات چې یوه سیمه له منځه وړي او بیا انسانان هلته یو نوی ژوند شروع کوي.